السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نو راځو خپل نوی درس پیلوو. خو بیا هم مخکې د دې نه چې ګرانو زده کوونکو نوی درس پیل کړو، راځو خپله تېره موضوع ته بیا هم یو لنډه کتنه کوو چې زموږ د تېر درس موضوع ګرانو زده کوونکو څه شی وه. د تېر درس موضوع زموږ وه عام کسر، چې تاسو د عام کسر کې وپېژانده، همدارنګه د کسر صورت، مخرج او کسري خط مفهوم وپېژانده، چې موږ تېر درس کې ویلي وو چې کسر خپله څه ته وایي؟ ماتولو ته یا ټوټه کولو ته وایي، او د یو شی په څو مساوي حصو ویشلو ته او له هغې نه یو یا څو حصې راخیستلو ته څه شی وایي؟ کسر وایي. همدارنګه تاسو وپېژانده چې د کسر صورت څه شی ده، د کسر مخرج څه شی ده، او همدارنګه کسري خط څه شی ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو نوی لوست پیلوو، چې نوی لوست د تېر درس په ادامه دی. نوی لوست مو دی د هغو کسرونو پرتله کول چې مخرجونه یې سره مساوي وي، چې 33 لوست دی او 121 پاڼه ده ګرانو زده کوونکو. نو بیا هم مخکې د دې نه چې زه تاسو ته مثالونه حل کړم، دلته یې تاسو ته ځینې پوښتنې درته درکړي. دا پوښتنې درته وایم. وایي آیا ویلی شئ که چیرې په دوو کسرونو کې چې مخرجونه یې مساوي او صورتونه یې مختلف وي، کم کسر به لوی وي؟ نو آیا ګرانو زده کوونکو تاسو په دې باندې پوهېږئ چې کم کسر به لوی وي؟ که چیرته پرې پوهېږئ کولی شئ ماته ځواب په کمنټ کې راواستوئ. همدارنګه دویمه پوښتنه وایي ستاسو په فکر په دوو کسرونو کې چې مخرجونه یې مساوي او صورتونه یې مختلف وي، کم یو به یې کوچنی وي؟ دا هم د دې دپاره چې تاسو پوه شئ چې کم یو کوچنی دی، راځو خپل مثال حلوو او د همغه مثال له مخې ګورو چې کم یو کسر ته موږ کوچنی کسر وایو. نو د دې کار دپاره دلته ما تاسو ته 2 دایرې رسم کړي دي ګرانو زده کوونکو. دا 2 دایرې دي چې ما درته رسم کړي مې دي، او دا 2 دایرې ما په 8 حصو باندې ویشلې دي. یعنې دلته دا هره دایره په څو حصو ویشل شوې ده؟ په 8 حصو ویشل شوې ده. اوس راځم د 2 دایرو کې ګرانو زده کوونکو په یوه دایره کې ګورم څو حصې ونه راخلم، 3 حصې، او له بلې دایرې کې هم 15 حصې، یعنې دلته 3 حصې تورو او دلته هم 15 حصې تورو. بیا ګورو چې کم یو کسر زموږ غټ او کم یو کسر زموږ کوچنی ده. نو دلته څو حصې تورو؟ 3 حصې. نو ښه ګرانو زده کوونکو، دلته دې کسر کې څو حصې تورې شوي دي؟ 3 حصې. او دلته راځو څو حصې تورو؟ 15 حصې تورو. نو دا څه شی کوو؟ دا هم په همدې ترتیب سره څه شی کوو؟ دا 15 حصې تورو. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس دلته موږ تاسو ته په دې مثال کې وایي تاسو وګورئ چې په دې کې څو حصې راخیستل شوي دي، او په دې کسر کې البته څو حصې تورې شوي دي، او په دې کسر کې څو حصې تورې شوي دي. نو تاسو ته معلومه ده، د تېر درس نه هم درته معلومه ده چې ما تاسو ته تېر درس کې واضح کړه چې کله موږ غواړو دا ریاضیکي بڼه باندې، یعنې د کسر په شکل یې ولیکو، دا په څه ډول لیکو؟ لومړی قدم کې یو خط بر باسو یا کسري خط باسو، بعد د هغې نه دا دایره موږ په څو حصو ویشلې؟ په 8 حصو ویشلې. 1 2 3 4 5 6 7 8. نو 8 به زه چیرته لیکم؟ مخرج کې. آفرین. نو دلته اوس تاسو ته معلومه ده چې دا چیرته لیکل کېږي؟ مخرج کې. 8 موږ په مخرج کې ولیکل. اوس د دې دایرې څو حصې تورې شوي دي؟ 3 حصې. نو دلته لیکم چې 3 حصې د دې څه شی شوي؟ تورې شوي دي. په همدې ترتیب سره راځم د بلې دایرې ته، دویمې دایرې ته، چې دویمه دایره هم زموږ ګرانو زده کوونکو په څو حصو ویشل شوې ده؟ 1 2 3 4 5 6 8. بیا هم دا دایره هم په 8 حصو ویشل شوې ده، او د 8 حصو نه څو حصې تورې شوې دي؟ 1 2 3 4 5. 15 حصې د دې تورې شوې دي. نو اوس دلته موږ تاسو ته وایي چې دې دواړو کې تاسو وګورئ هغه دایره چې ډېرې تورې شوې حصې لري، هغه موږ تاسو ته وښایي. نو لکه څنګه چې دا تاسو ته ښکاري، دا دواړه دایرې یو شان دایرې دي او دواړه یو شان حصو باندې ویشل شوي. لومړنۍ دایره هم په 8 حصو ویشل شوې ده، او دویمه دایره هم په 8 حصو ویشل شوې ده. نو دلته د دې دواړو مخرجونه مساوي دي، یعنې دلته څه شی رامنځته شوي؟ مساوي مخرجونه رامنځته شوي او مختلف صورتونه. نو تاسو به اوس دلته څنګه پیدا کوئ چې په دې کې کم کسر لوی ده؟ راځو شکل ته ګورو.
د شکل کې ګورو چې دلته د زیاتې حصې یعنی 15 حصې تورې شوي دي، زیاتې حصې تورې شوي دي او دلته 3 حصې یعنی کمې حصې تورې شوي دي. نو موږ کم کسر ته لوی کسر وایي دلته د 15 پر 8 کسر ته لوی کسر وایي، یعنی دلته 15 حصې د دې څه شوي دي تورې شوي دي. نو دلته څه ډول علامه باندې ښیو، لیکو چې 15 پر 8 کسر 15 پر 8 کسر لوی ده د کوم کسر نه؟ د 3 پر 8 له کسر څخه. نو په دې هیله چې ګرانو زده کوونکو تاسو اوس لیدلی وي هغه صورت کې چې موږ او تاسو د کسرونو مخرجونه هم څه وي سره مساوي وي، نو په څه ډول باندې موږ کولی شو چې پوه شو کم کسر زموږ لوی دی. نو دلته تاسو ولیده که چیرته زموږ د کسرونو مخرجونه مساوي وي هغه کسر زموږ لوی دی چې صورت یې څه وي لوی وي. لکه څنګه چې دلته هم تاسو وینئ د دواړو مخرجونه مساوي خو هغه کسر لوی دی چې صورت یې لوی وي. راځم دویم مثال ته چې د دویم مثال کې هم تاسو ته مې یو مستطیل درته درکړی دی. دوه مستطیلونه دي چې دا دواړه مستطیلونه په شپږو مربعګانو باندې څه شوی دی ویشل شوی دی. دا هم په دې لومړي مستطیل کې چې شپږ مربع باندې موږ ویشلی ده د دې څو مربع زه توروم؟ 15 مربع. او په همدې ترتیب سره په دې دویم شکل کې د دې مستطیل چې دا دوه مربع دي دا دوه مربع څه کوو؟ توروي. ښه، اوس دلته د دواړو مستطیلونو کې موږ تاسو ته وایي چې تاسو د دواړو مستطیلونو کې وګورئ چې کم مستطیل یعنی موږ تاسو دا په کسر ویشلی، یعنی دلته مو یو کسر رامنځته کړی دی چې دا څو حصې لري؟ شپږو حصو باندې ویشل شوی دی. نو لیکم مخرج کې باید څو لیکم؟ شپږ حصې او د دې نه څو حصې تورې شوي دي؟ 15 حصې. او په همدې ترتیب سره راځو دویم مستطیل ته چې دویم مستطیل هم په شپږو حصو ویشل شوی. نو مخرج کې به څو لیکم؟ شپږ، یعنی زموږ دا مستطیل په شپږو حصو ویشل شوی او د دې نه څو حصې تورې شوي دي؟ 2 حصې. نو صورت کې 2 لیکم. نو اوس موږ تاسو ته وایي چې دلته تاسو وګورئ کم مستطیل یعنی دلته چې کم کسر رامنځته شوی دی کم کسر زموږ لوی دی. نو اوس د دې موږ به د کوم ځای نه پوهېږو چې زموږ کم کسر لوی دی او کم کسر زموږ کوچنی ده؟ نظر د تورې شوې ساحې ته ګورو. دلته ګورو چې د مستطیل کې 15 مربع تورې شوي دي خو د مستطیل کې 2 مربع تورې شوي دي. نو په دې صورت کې موږ وایو چې د 2 پر 6 کسر کوچنی ده د کم کسر نه دی؟ 15 پر 6 کسر نه. نو دلته به علامه څه ډول لیکو ګرانو زده کوونکو؟ علامه به هم په دې شکل سره لیکو، یعنی د 2 پر 6 کسر کوچنی ده د کم کسر نه دی؟ 15 پر 6 کسر نه. نو ګرانو زده کوونکو دلته اوس تاسو ولیده هغه کسرونه مقایسه کړه یا هغه کسرونه موږ پرتله کړه چې د دې چې مخرجونه یې مساوي وو، یعنی دلته هم شپږ حصو باندې مستطیل ویشل شوی و، دلته هم شپږ حصو باندې مستطیل ویشل شوی و او په هغه صورت کې موږ پیدا کړه چې که چیرته د کسرونو مخرجونه سره مساوي وي هغه کسر لوی دی چې صورت یې څه وي؟ لوی وي. نو دا زموږ نننۍ موضوع ګرانو زده کوونکو د 122مه پاڼه کې تاسو ته کورنۍ دنده درته درکړل شوې ده د دې لپاره چې تاسو دا موضوع لا ښه زده کړئ. دا ستاسو کورنۍ دنده ده، په منظم ډول به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ او حلوئ به یې، عکس به یې ماته په کمنټ کې رااستوئ. نو دا زموږ نننۍ موضوع په دې هیله چې دې درس کې کومه ستونزه ونه لرئ. که بیا هم په دې درس کې یا تېرو درسو کې کومه ستونزه لرئ کولی شئ مانه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. او یا که چېرته تاسو د کتاب PDF ترلاسه کول غواړئ د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، د هغې ځینې یې ترلاسه کولی شئ. او د دې دپاره چې ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کوئ زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د الله په امان.